ننګرهار حوزوي روغتون ته د کينيا هېواد له لوري د ماشومانو عصبي عملیاتونو لپاره پرمختللی ماشين ورکړل شو. دا د ماشومانو د عصبي جراحي نوی پرمختللی ماشين دی چې تر دې وروسته به د همدې ماشين پر مټ د ماشومانو عصبي عملیاتونه ترسره کیږي. د ننګرهار عام روغتیا رئیس امین الله شریف وایي د حوزوي روغتون د ډاکټرانو یو ټیم کینیا هېواد ته د 10 ورځنۍ زده کړې لپاره تللی و چې د هغوی لخوا دغه ماشين د ډالۍ په توګه ورکړل شوی. عصبي جراحي ماشومان زخت ډېر زیات و. دا به موږ تداوی دي پر نور ملکونو دي پر لګل. زموږ د ډاکټرانو چې لاړه کینیا هېواد کې د ټریننګ واخیستلو به د کینیا هېواد دغه ماشين چې په د نږدې ګاونډي هېوادونو کې نشته دی. د عصبي جراحي ماشومانو د فرع ورکو نو د فرع موږ ډېر مریضان هغه چې لري ول ملکون د فنګ لګل هغه مشکلات زموږ وګي حل شي. د همدې ټیم مشر ډاکټر زمیر الدین خالد وایي د همدې ماشين په واسطه به د ماشومانو د سر لیزري عملیاتونه په اسانۍ سره ترسره کوي. خواله د ماشين دا چې دا فلیکسیبل ده، یعنی انعطاف کوونکی ماشين ده. موږ دا ماشين د نه کله چې مغزو د نه کیږي موږ راسته طرف ته چپ طرف ته پورته لاندې هر خو ته دې سره موږ کته شو چې څه حالت ده. نو بعضی ماشينونه دي چې هغه ریجډ دي، هغه سخت دي، هغه مستقیم ده، هغه خطرات ډیر دي. د دې خطرات کم دي خو ډیر اډوانس ماشين دی. یو بل پروفیسور ډاکټر محمد جاوید وایي چې دا ماشين د افغان ماشومانو د ژغورنې تر ټولو لوړ کیفیت لرونکي وسیله ده چې ډاکټرانو پرې لومړی عملیات په بریالیتوب ترسره کړ. دا عملیاتونه چې دي دغه ماشومان لپاره دي چې هایدروکیفالس ورته وایي چې اوبه په سر کې بندېږي او دغه مخکې دوی شنټ ورته اچول یا پایپ ورته اچول په سر کې، مګر په اوس کې دوی دغه عملیات په واسطه باندې چې موږ د سر دننه زو د سکوپ په واسطه باندې چې هغه ته ای ټي وی وایي، انډوسکوپیک ټرټ وینټیکولوسمي ورته وایي، چې ډېر مغلق عملیات ده چې هغه په ډېرو حتی په نږدې ممالکو به هم نه کېږي. موږ دا سیستم الحمدلله افغانستان ته اوس راوړل. اوس دغه پروسیجرونه دغه نادره ماشومان لپاره چې هغو کورنۍ بې وضاحت دي نه لري د هغو لپاره موږ کوو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د ننګرهار حوزوي روغتون ته د همکارو مرستندویه ادارو له لوري بېلابېل د اړتیا وړ طبي وسایل ورکړل شوي.